السلام علیکم ملګرو. دوستانو زده کوو د جیمیل آی ډي پاسورډ څنګه چینج کولی شي. ډیره اسانه او ایزی طریقه ده، خو یو ریکویسټ تاسو نه دا کومه که چېرته په چینل باندې نوي یئ نو چینل سبسکرایب کړئ ځان سره، بیل آیکن او په آل باندې کلیک کړئ چې زه کله ویډیو خېږومه نو تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي او ډېر داسې مسلې مسایل چې هغه تاسو ته مخې ته راځي انشاءالله زما د ویډیو په کتلو سره به هغه تاسو ته مشکل به ختمیږي. ملګرو د جیمیل پاسورډ څنګه چینج کړو؟ بعض اوقات بعض ملګرو داسې کړي چې د خپل یار دوست خواته ناست او د جیمیل پاسورډ هغه چې کله جیمیل کولاوئ نو هغه پاسورډ بیا نور ملګري هم وګوري، نو دې وجې نه هغه سره فکر یي چې یاره زه د خپل پاسورډ څرنګه چینج کړم. ډېره اسانه او ایزي طریقه ده. که ویډیو مو خوښیږي نو لایک ضرور ورکوئ او کمنټ لازما به کوئ زموږ د حوصله افزایي لپاره. نو زه جیمیل اپلیکیشن ته بعض ملګري ورته جیمیل وایي، بعض ورته ایمیل وایي، نو زه جیمیل ته او ډېره اسانه او ایزي طریقه ده. کله چې موږ جیمیل ته لاړ شو او دا اپلیکیشن کولاو کړو نو تاسو ته ګس لاس ته بره په دې سر باندې دا درې ټکي چې په نظر باندې راځي تاسو به دې باندې کلیک وکئ. بیا به تاسو داسې لاندې راشئ او د سیټینګ نشان باندې به کلیک وکئ. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکئ نو تاسو ته ستاسو د جیمیل ټولې آیډیانې راغلې. اوس تاسو د کومې آی ډي پاسورډ چینج کول غواړئ هغه اکاونټ به تاسو راواخلئ، هغې باندې به کلیک وکئ. بیا چې کله تاسو هغې باندې کلیک وکئ داسې یو سکرین به شو شي، نو تاسو د دویم نمبر باندې مینج یور ګوګل اکاونټ تاسو به دې باندې کلیک وکئ. کله چې تاسو کلیک وکئ نو تاسو سیکورټي ګوګل سیکورټي ته راغلی و دې ځای کې د دویم نمبر پرسنل انفو تاسو به دې باندې کلیک وکئ. کله چې تاسو کلیک وکئ نو تاسو به داسې سکرول ډاون لاندې راشئ او دې ځای کې به ستاسو نه ستاسو زوړ پاسورډ غواړي. دې ځای کې ستاسو نه زوړ پاسورډ غواړي. سیکور پاسورډ هیلپ پروډکټ یور ګوګل اکاونټ. نو دې ځای کې به تاسو د ایرو نشان باندې کلیک وکړئ. اوس دې ځای کې به تاسو خپل زوړ پاسورډ انټر کوئ. نو زه دې ځای کې خپل پاسورډ انټر کوم. دوستانو ما خپل زوړ پاسورډ دلته اوس انټر کو. اوس به دلته تاسو د نیکسټ باندې کلیک کئ. نو کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کئ نو بیا به تاسو ته دې ځای کې یو بل پیج کولاو شي او دې ځای کې دا تاسو کتی شئ نیو پاسورډ. دلته به ستاسو نه نیو پاسورډ غواړئ چې تاسو څه پاسورډ ورکوئ. دې ځای کې لاندې به یې لیکلي دي کنفرم نیو پاسورډ. نو تاسو به بیا کنفرم بالکل دې ځای کې به کنفرم ولیکئ چې او جی بالکل دا کنفرم دی او دا موږ چینج کول غواړو. زه دې ځای کې اوس خپل پاسورډ لیکم. دې ځای کې اوس ما خپل پاسورډ ورکړو کوم نیو پاسورډ چې دی زه د خپل آی ډي پاسورډ چینج کول غواړم. نو بالکل زه د خپل پروسس ته راورسېدم. ما خپل پاسورډ چینج کو او لپاره مې نیو پاسورډ دی، لاندې کنفرم نیو پاسورډ دی. نو اوس دا لاندې چینج پاسورډ تاسو به دې باندې بیا کلیک وکئ. خبره یاد ساتئ ملګرو چې تاسو کله خپل پاسورډ چینج کوئ نو تاسو به دې نه سکرین شاټ واخلئ، ځکه اکثر ملګرو نه بیا هیر وي. نو تاسو به دې کې سکرین شاټ واخلئ لکه څرنګه چې ما واخیستو او یو نه دوه به واخلئ نو ستاسو نه بیا ستاسو سکرین شاټ نه هیریږي. اوس ځو او دا چینج پاسورډ تاسو دې چینج پاسورډ باندې به داسې کلیک وکئ. بالکل جی زما پاسورډ چینج شو د ګوګل له سایډ نه. دا تاسو په کتی شئ پاسورډ چینج سکسیسفولي او دا وی کیپ یور اکاونټ پروډکټ. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو ته لایک ورکئ، کمنټ ضرور وکئ زموږ د حوصله افزایي دپاره. که په چینل باندې نه وي چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ما هم خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله په لوی